زمونږ د الله سره تعلق او د قران سره تعلق الله د شي عملونه مال پرې نه دي او زما د ذکر به خلکو کې پرې نه دي چې هغه یې سبه مال کنزل کې چیرې دا خوري فاجر او فاسق شړیو صاحب توجه خو پرې ده قطاده څه بده معنا کوله ابقى له حسنا سنا حسنا چې حسنا ورته دل پاتش عقبه ابن عامر فرمایي ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وش وېزما لا شونی یما دا غلا شونی لکه یو سره تبان چې چاته وجو چاله راړي لا سې شونی شي وما ته ویل یا عقبه الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا واهل الاخره زته له د اخرت ولا د دنیا ولا د اهل مبارک یو بهتر عمل نه کایم ما ورته ولنا يتصل من قطعك یو سړی د سره چې کله سره رحمی قطع کوي ته یو ځای کوا وتعطي من حرمك یو سړی چې ته محروم کړی تا غلا ورکړه کوا وتعفو عمن ظلمك یو سړی در باندې ظلم کوي ته ورته بخنه کوا سبب ان شاء الله اخلاق شرکی خدای اجمالی رسول الله یدری ویلې بهترین اخلاق د دنیا ولو د آخرت ولا داري یو سړی سره خپل ولی نه کوي ته د الله د رضا لپاره ورځي یو سړی تعالی حق نه راکې نه درکې ته د الله د رضا لپاره ورکې یو سړی په تا باندې ظلم کوي ته د الله د رضا لپاره معاف کوي او ابن عامر فرمایي چې رسول الله ما ته وی دا عمل لا ولا ځان کی د درې کړه دا خبر ورته وکړه بهرانه سي فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ثلاث من كن فيه ويدري خوینه دي چې دا کله بچا کې موجود شي زمنګ الله به سره اسانه حساب وکي وادخله الجنه برحمته جنت ته به سره الله داخل کې بخبل رحمت چې سره ته محرومي ته غلا ورکړه کوي یو سره به ته من ظلم کوي ته ورته بخنه کوي یو سره تاسو له رحمي قطع کوي ته د الله رضا لپاره وسره یې کوي رسول الله فرمایي الله به سره اسانه حساب وکي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی لن ينال عبد صريح الايمان یو سړی به کار ایمان له ونه رسیږي کار مؤمن بدله ونه ویلش حتی تر دې پورې چې داسې رحمت یوځي کی او کوم انسان چې بده باندې ظلم کوي هغه بخښه غیله بخنه وکي ويغفر لمن شتمه یو سړی دل کنزل کې دا ورته د الله لپاره بخنه کوي دا ګور یاد ساتي چې سړی ته کنزل کول خپل کار جاری ساته د ابوبکر سره د وشا ورانه وا یو کنزل وکړه بل چې درې مې وکړه نو دم جواب وکړ رسول الله وخاندل ویل یا الله نبی دا ولي وی چې کله هغه تعالی کنزل کول او ته چې پېستا په ځای ملائکه جواب کو به چې هغه کنزل وکړه ته چپ شو به ملائکه جواب کو چې کله تا شروع کینو ملائکه ملاړه دا خلک الله رسول الله فرې دی